قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو په انسانانو کې او بیا خصوصا په انسانانو کې مسلمانان ایمان والا ودې کې دو قسمه خلق دي. عام انسانانو کې دو قسمه خلق تقسیم شوي دي. یو هغه قسم خلق دي چې هغوی د سرسری نظر ولدي، هغوی نظر د خپل خپونه او د خپل سوري نه او د خپل قد نه نه تیریږي. سرسری نظر ولا خکته همت ولا پریوتلی سوچ ولا پریوتلی فکر ولا ماده پرس خلق، په بل تعبیر سره دنیا پرس خلق، په بل تعبیر سره وقتی خلق. دویم قسم خلق دي عزتمندو مسلمانان ورونو، هغه دي علو الهمه، اوچت همت والا، اوچت سوچ والا، سرسری نظر والا نه بلکې همیشه نظر والا. نظر یې ډېر اوږد دی، په خبره پوهیږي، په ښه او بد باندې پوهیږي، تمیز کوي او د ښه د کولو کوشش کوي او د بدۍ د پرېښودلو کوشش کوي. دې ته ویل کېږي علو الهمه، اوچت همتونه والا خلق. دا کم خلق دي؟ دا هغه خلق دي چې د دوی هر یو نظر، د دوی هر یو کار نه مخکې اول نظر یې په الله لګي. د کار هر کار شروع کول نه مخکې د دوی نظر په الله لګي، یعنی د الله پر رضا کې سوچ دی، فکر دی چې دا کار زه کوم په دې باندې الله راضي کېږي که ناراضه کېږي، په دې باندې الله خوشحالیږي او که خفه کېږي، په دې باندې الله حکم کړی دی د کولو او که حکم یې کړی دی د نه کولو. زه به الله له څنګه ورسېږم، زه به الله رب العالمین څنګه حاصل کړم، زه به الله رب العالمین ته څنګه نږدې شم، زه به د الله رب العالمین دیدار په جنت کې څنګه وکم، زه به جنتی څنګه شم او درنګې چې جنتی شم زه به الله رب العالمین ته هغه نږدې خلق ونوم چې الله ته نږدې وم او درنګې الله نږدې نه وګورم او که نه لرې نه به وم. دا عزتمندو ډېر قدرمن خلق دي، دا خیر البریه خلق دي، په مخلوقاتو کې بهترین خلق دا دي. اگر که د رنگ، د جمال، د ښایست، د ډول، د مال، د نسب، د قوم په لحاظ سره به ښکته وي، لیکن د الله رب العالمین په نیز باندې دا ډېر خوښ خلق دي. دا رب العالمین ته ډېر محبوب خلق دي، دا ډېر قدرمن خلق دي. په مخ ته ځمکه باندې ګرځي، د الله نظر په دوی لګي. دا هغه خلق دي چې رب العالمین په اسمانونو کې اعلان کوي ملائکو ته چې ای ملائکو تاسو جبریل ته اول الله وایي چې ته پوه شه چې د پلانکي شخص سره په ځمکه چې ګرځي زما محبت دی، ته مو سره محبت وکړه. سبحان الله. او جبریل ملائکو د اسمان ملائکو ته وایي چې تاسو خبر شئ چې د الله د طرف نه اعلان دی فلان زوی د پلانکي دسه د الله محبت ته تاسو سره محبت وکړو. ملائکه وسه الله د محبت ته وجنه محبت شروع کی او تر دې پورې عزتمندو چې الله رب العالمین دغه انسان نه په ځمکه کې یو مقبولیت ورکړي، د خو خلکو په نیز باندې دا ډېر بهترین انسان جوړ شي. د صلا چې د الله رب العالمین د طرف نه اعلان جبريل ته کېږي او جبريل بیا ملائکه عام ملائکه ته امر وکي او بیا بس مکه کې دغه مقبولیت کې خود لشي. دا ولې دا خلق د سیدي د عزتمندو د اوچته همت ته وجنه، د الله رب العالمین سره د محبت ته وجنه، الله ته د رسیدلو د وجنه چې مونږ الله ته ورسیږو، مونږ د خیر په دنیا کې خې جامې وانه چو خو چې الله راضي شي،
مونږ د خیر د په دنیا کې په اعلی ګاډو کې ونه ګرځو خو چې الله راضي شي. خیر دی زمونږ کاروبار دی د بل کس نه ښکته وي، کار روزګار دکان زما ریټ ته هم کم وي، هر څه د کم وي، بس صرف دومره چې څه میلاویږي خو چې الله راضي شي. مسلمانانو ورونو دا قسم خلک ډېر د ګوتو په شمار دي، شته دی خو د ګوتو په شمار، او داسې جوړېدل پکار دي. بیانونکي لا هم پکار دي داسې جوړ شي، یوازې بیان کار نه کېږي. او اورېدونکي لا هم پکار دي، که هغه ځوانان دي، که هغه بوډاګان دي، که هغه نارینه او که زنانه او که نر دي او که ښځې، ټولو له دا همت په زړه کې پیدا کول پکار دي چې موږ الله راضي کړو په دې مختصره زندګۍ کې. دې د وجې نه مؤمنانو مسلمانانو ورونو په دنیا کې چې د یو مالدار ترین شخص سره یا د حکومتي لیول سره اوچت شخص سره هغه سره تعلق جوړوي، هغه له ته ځان ورسول غواړې، نو خامخا عزتمند مسلمانانو څه نه څه صلاحیت په پتا کې وي، څه نه څه لارې به د مخکې ځان ته کتلي وي، لارې به د هموارې کړي وي، یا به مالداره وي، یا به تعلیم په لحاظ سره اعلی وي، یا به داسې یو کار کړی وي چې د وزیر اعظم او د اعلی سړي په نظر کې هغه کار ډېر عزتمند دی. اگر که خوار یې نو بس ځان ته دې راولي، تصویران در سره وباسي، میړه کې وپړه کې پلنکي سره وزیر اعظم هم میلاو شولو. نو د خبرې خلاصه دا شوه د دې خبرې چې اعلی انسان ته ځان رسوي هغه په مادیاتو باندې انسان رسیږي، مادیاتو باندې، پیسه باندې، شان شوقت باندې، که هغه د حرام وي که د حلال وي، په ډمتوب باندې العیاذ بالله ډېر خلک ځان په ډمتوب باندې مخکې مشرانو له ځان رسول غواړي. خو الله رب العالمین داسې نه دی. شاهنشاه زمونږ تاسو شاهنشاه د بادشاهانو بادشاه، ملک الملوک چې حقیقي بادشاه دی، مالک یوم الدین دی، د دنیا او د آخرت مالک دی. هغه عزتمندو د خپل رحم د وجې نه، د خپل مهربانۍ د وجې نه، د خپل لطف د وجې نه، نرمۍ د وجې نه بندګانو داسې نه وي چې بنده هله به ماته نږدې کېږي چې کله ته ستا په بینک کې کروڑاو کروڑاو روپۍ پرتې وي، ته به هله ماته نږدې کېږي، ته به هله زما مقرب بنده جوړېږي، نږدې بنده جوړېږي، محبوب بنده جوړېږي چې ته اعلی لیول سره په دنیا امور باندې پوهېږي او دنیا په کارونو باندې پوهېږي، ته اعلی څه صنعت دې زده کړی وي، څه کاریګري دې زده کړې وي، هله به ماته نږدې نه عزتمندو. الله رب العالمین ته نږدې کېدل ډېر آسان دي، ډېر آسان دي عزتمندو، ځکه د الله او د بنده ترمنځ نسبت نشته، ځکه الله خالق دی، موږ مخلوق یو، الله غني دی، موږ محتاج یو، الله بے پروا دی، موږ بے پروا نه یو د الله نه، موږ الله ته محتاج یو، موږ الله ته فقرا یو. الله موږ ته قرآن کې فرمایي اے خلکو تاسو ټول محتاج یې الله ته، که انبیا دي که اولیا دي که ملائک دي که غټ دي که واړه دي که ژوندي دي که مړي دي، ټول الله ته محتاج دي. خو بیا هم د الله رب العالمین بندگانو دی بندگان ما پیدا کړي، زه خالق یم ګوره، خو ما ته چې ځان نږدې کوه ګوره په صفاتو به ځان نږدې کوه، هغه صفات، هغه کارونه، هغه عقیدې به خپلوو چې هغه ما تاسو ته په قرآن کې بیان کړي دي، او تاسو ته د دې قرآن د تشریح دپاره، د وضاحت دپاره، د بیان دپاره، د شرح دپاره کم رسول مې چې در لېږلی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، د ته په تشریح باندې به عمل کوو، مولا به رسېږو. ځکه رسول الله باره کې الله فرمایي په سورة نور کې وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے خلکو که د دې رسول اطاعت مو کړلو هدایت مونده کړلو، یعنې په رسول په لاره نیولو سره الله رب العالمین ته رسېدی شي، هدایت افته جوړېدی شي. او چې د رسول الله لاره د پرېښودله، دغه سنت طریقې د پرېښودلې په عباداتو کې، په معاملاتو کې، که په اسکارو کې، که په عباداتو کې، په هر یو عبادت کې وي، ته هیڅ کله الله ته نشي رسېدی. څوک چې د الله لاره پرېږدي، د رسول الله لاره پرېږدي، د دغو خلکو مثال په شان د هغه مسافر دی چې هدف یې کراچۍ دی، چې زه کراچۍ ته ځان ورسوم، په ډایوو کې ناست دی چې زه کراچۍ له ځان رسول غواړم، خو لاره یې خطا کړې ده د کراچۍ په ځای باندې د لاهور په ګاډي کې ناست دی، یا د تورخم په ګاډي کې ناست دی،
یا د بل علاقې چې هغه د کراچۍ د سمت نه خلاف وي په هغه طرف باندې ناست دی، نو دا انسان چې څومره مظلم کوي که نه څومره مظل، دا به د کراچۍ نه لرې کېږي، دا به د کراچۍ نه لرې کېږي. څومره مظلم چې دا کوي دا به د کراچۍ نه لرې کېږي. نو څومره چې انسان د رسول الله مخالفت کوي، د رسول الله لاره پرېږدي، په غم ښادۍ، په نکاحونو کې، په ودونو کې، په مړیو کې، په معاملاتو کې، دا انسانان لارې نه به هټ کر، د لاره به پرېږدي د هدایت، په بله لاره به روان وي. دا یقیني واوره. د دې وجه نه سلف فرمایي که نه، وی څومره چې د انسان، څومره چې د بدعتي انسان په عبادت کې کوشش زیاتېږي، هومره د الله نه لرې کېږي. مثال تاسو په ذهن کې اوس کېناستلو، ځکه دوی لاره پرېښودله، کومه پټلۍ چې تلې ده الله ته د رسېدلو، هغه پټلۍ دوی پرېښودلې، په بله پټلۍ روان دي، د شیطان طرف ته کومه لار تلې ده په هغه لار باندې دي. عمره به د بدعتي انسان، د رسول الله سنت طریقې پرېښودونکی انسان څومره چې د کوشش زیاتېږي، شیطان ته به نږدې کېږي، د رحمان نه به لرې کېږي، لاره یې پرېښودلې ده. ځکه الله فرمایي وإن تطیعوه تهتدوا، که د دې پیغمبر اطاعت وکړو هدایت به موندل کېږي. ځکه په دې صورت کې، په سورۃ نور کې، د دې صورت په اول کې اول الله ویلي د ای خلکو اطاعت الله وکړئ او اطاعت رسول وکړئ، بیا یې ویلي دي وإن تطیعوه، که چېرې د پیغمبر اطاعت وکړو، ګوره الله وایي زما اطاعت چې کوي د پیغمبر په طریقه به کوي، تهتدوا هدایت به موندل کېږي. الغرض مسلمانانو ورونو، الله ته نږدې کېدل دا ډېر آسان دي، الله موږ ته آسان کړي دي. او کله انسان همت اوچت کی، کله چې انسان هدف دا وګرځي چې دنیا کې زما پیدایش هغه الله حاصلول دي. الله حاصلول څه معنا؟ الله رزق کول دي. بس چې الله د ستا شلو هر څه ستا دي، او که هر څه ستا دي خو الله د نشته، هر څه برباد دي، هېڅ هم ستا نشته، ته غریب یې، ته فقیر یې. د عزتمندو په کار دی چې دا خبرې اول زه او بیا تاسو صرف د دې جمعې خطبې پورې محدوده نه کړو، بلکې په دا خبره کې سوچ وکړو، په دا کې فکر وکړو، ځان له کښېنو، دوه کسان سره کښېنو، درې کسان سره کښېنو، خپله نه پوهېږي بل کس سره کښېنه، خپله پوهېږي په خپله سوچ وکړه چې موږ الله طرف ته منډه څومره ده، د الله رضا کولو طرف ته، او دارنګه د مخلوق د رضا کولو لپاره، دنیا حاصلولو لپاره زموږ څومره منډه ده، زموږ څومره کوشش دی، زموږ څومره مجاهده ده، زموږ څومره خولې تویېدل دي، زموږ څومره د بدن نه وینې ویستل دي، زموږ څومره سفر دی د الله د دین لپاره. په دې کې لږ سوچ کول پکار دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین ته په نږدې کولو باندې چې ای بندګانو الله ته ځان نږدې کو، الله په خپله ویلي دي ای بندګانو ما سره ځان نږدې کو، ما طرف ته راشو، ففروا الی الله، اے خلقو دنیا د فتنو نه، دنیا د غمونو نه، د ټینشن نه وتښته الله طرف ته. الله کې سکون دی، الله په ذکر کې سکون دی، د الله په دین کې سکون دی. ففروا، وتښتئ د فتنو نه، وتښتئ د ګناهونو نه، وتښتئ د شیطان نه، وتښتئ الله رب العالمین طرف ته. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، د الله نه علاوه بل ځای د خلاصون نشته. مسلمانانو بل ځای د پناهي نشته. په دې باندې عقیده جوړه کړه، او داسې به دې وي، او که نه دې وي ټینشني به ګرځې، لیونی به ګرځې، بې مقصده په دنیا کې ګرځې، بې مقصده. د نه څه مقصد به خلک ټینشنیان څه دي، ټینشن دی دا دی فلان فلان، دوی مقصد نه دی پېژندلی. دوی مقصد صرف دغه ته وي چې صرف سحر راوچت شه، ناشته وکړه، په 12 بجو کې بیا خوراک وکړه، بیا ویده شه، او بیا لږ مزدوري منډه ترډه ووهه. دا یې صرف مقصد ګرځولی دی. کوټه جوړه کړه، پراپرټي وکړه، دا وکړه، فلان وکړه، دا یې مقصد ګرځولی دی. نو ټینشنیان دي. مقصد وپېژنه، مقصد چې مقصد وپېژندلو، دنیا کار دی څه کولو، نو بیا به ته ټینشني کېږې نه، پګل کېږې به نه، او دارنګې بې اطمینانه کېږې به نه. کار به کوي، خپل روزګار بچو له به رزق ګټې، لیکن زړه کې به د اطمینان خوشحالي وي، او دارنګې سکون به پکې وي. الله سبحانه وتعالی په سورة المائده کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والو. دا خبره زه بار بار کوم چې ګوره قرآن کې دا ذکر وشي چې یا ایها الذین آمنو، موږ تاسو ته نه مراد یو. صحابه کرام تیر شوي دي، انبیان تیر شوي دي، او دارنګې صالحین، تابعین، محدثین، فقها ته تیر شوي دي مخکینی. اوس د ژوندو د خطاب دی، بیان دی، आवाज دی، ندا د الله رب العالمین طرف نه، هم نارینه او ته، هر زنانه او ته، هر مکلف ته. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، اتقوا الله، ویریږئ د الله نه.
د الله نه ویریږي څه معنا د حلال او د حرامو تمیز وکړو د الله د رضا کولو کوشش وکړو الله چې په کومه خبره خبري هغه پرېږدو وبتغوا الیه الوسیله ولټوي د الله ته الوسیله نزدېکت التقرب الله ته ځان نږدې کو الله ته ځان نږدې کو الله ته ځان ور الله رب العالمین ته ځان نږدې کول باندې الله موږ تاسو حکم کړی بندګانو ما طرف ته راشو سکون په ما کې ده پیدا کړی م الله یو سکون په الله کې ده د الله په ذکر کې ده د الله په دین کې ده عزت مندو وجاهد فی سبیله او جهاد کو د الله په لار کې جهاد بالقول په وینا سره جهاد بالسيف په توري سره جهاد باللسان په ژبه جهاد بالمال په زړه مال سره مال لګول د الله د دین اوچته ولې لپاره او جهاد بالقلب په زړه کې نفرت لري د الله دشمنانو سره او د الله د اولیاء سره محبت کول نو څه به وشي لعلکم تفلحون اے انسانانو د دې لپاره چې کامیاب شي یعنی کامیابی به دیږي دا چې انسان د الله نه ویریږي الله ته ځان نږدې کی الله ته انسان په چشي نږدې کیږي په تقوا باندې نږدې کیږي د الله رب العالمین لپاره مجاهده کول باندې انسان الله ته نږدې کیږي چې الله رضا لپاره سحر یو کار وي هغه jihad دی هغه حج دی هغه عمره کول دی هغه ذکر کول دی هغه لمونځ کول دی مسلمانانو ورونو الله ته چې نږدې کیږو دغه لپاره کوم لارې دي کوم اسباب دي مختصری واوره ټول اولنې لار ټول ضروري لار اعتمادو ټول ضروري عمل چې دغه نه بغیر انسان الله ته نشي نږدې کېدی قدم مرم کوشش وکړي د الله د رضا کولو چې د ډېر روژې نیولو د وجې نه بدن یې وچ ککړ شي د ډېرې سجدې کولو د وجې نه د تندی وشلېږي د ډېر اوږدو ودرېدلو د وجې نه په تهجدو کې خپې وپړسېږي وشلېږي او په دې کې دا هلاک شي ومړ شي الله ته نشي نږدې کېدی تر څو پورې عقیده توحید چې نه برابره شوي دا بنیادي صفت دی دا اساسي صفت دی دا اصولی خبره دا بنیادی خبره ده تر څو پورې چې د انسان عقیده او نظریه دا جوړه شوی نه وي په الله باندې هغه شان دی څنګه چې الله او رسول زموږ نه غواړي اعتماد ته الله ته نشي نږدې کېدی توحید پیژنې ګوره د توحید اقسام پیژنه د توحید ضد پیژنه چې شرک دی شرک پیژنه شرک انسان په چی مشرک کیږي دا خبره ضروری دي دا او کچې کلاس بسلی دي تمندو دا چې یو کافر مسلمان چې هغه ته به وخایي توحید دی ته ویل کېږي شرک دی ته ویل کېږي توحید معنی شرک نه به ځان ساته د لا اله الا الله لپاره دا شرطونه دي د لا اله الا الله ماتون کې دا عمل دي نه به ځان ساته نواقض الایمان دي ګوره ایمان دې برباد نشي ایمان خو راوړو دا به ساته قیمتي ګټه خو دې وکړله سره دې په لاس کې کړل دنیا خو دې راجمع کړله خو د دنیا او د قیمتي شي غله ډېر وي څومره چې شی قیمته کېږي عمره د هغې غله ډېر وي عمره د هغې اخیستونکي ډېر وي هغه نه لوټماران ډېر وي عمره هغه لار شوکوونکي خلک ډېر وي څومره چې انسان سره مال قیمتي کېږي عمره د هغه سکیورټي مضبوطېږي د هغې حفاظتي ځان د کسان ودرولي څوک مال ونخلي څوک دا ونه کي څوک دا وران نه کي ایمان خو د واخیستو خو د دې غله ډېر دي د ایمان در نه څوک مات نه کي د ایمان چې د الله او د بنده ترمنځ یو عقد دی یو غوټه ده دا څوک ونه سپړي دا مزه ونه شلوي د الله او ستا ترمنځ چې هغه ته نواقض الایمان ویل کېږي نو الغرض خبره دا باندې مونږ کړې وه نواقض الایمان او د لا اله الا الله شرطونه د لا اله الا الارکان او د لا اله الا معنا په دې باندې تقریبا مونږ درې جمعې خطبې کړي دي د الله په توفیق سره نو اولنۍ خبره عزتمندو چې انسان په الله ته نږدې کېږي دغه انسان عقیده به توحید وي دویم عزتمندو مسلمانانو ورونو لمونځ پس ته توحید نه چې په یو انسان باندې ټول اول فرض کېږي او لازم کېږي یو کافر مسلمان شي یو ماشوم بالغ شي په ده باندې اول چې فرض کېږي هغه لمونځ دی لمونځ عزتمندو 15 وخته لمونځ په شپه او ورځ کې 15 لمونځونه دا په هر مؤمن عاقل بالغ نارینه زنانو باندې فرض دي لمونځ د مؤمن صفت دی په مونځ باندې الله ملويږي عزتمندو مسلمانانو لمونځ نه کول د کافر صفت دی بل اختلافي مسله ده چې څوک لمونځ نه کوي د کافر دی که مسلمان دی خو د حنابله علما او درنګ د وخت کې د سعودي عرب علما جهید مفتیان هغوی دا فتوا ده څوک چې لمونځ نه کوي د کافر دی دا به د مسلمانو په دیره کې نه دفن کېږي په ده باندې جنازې لمونځ نشته دی دا به د زناور په شان د په یو کنده کې ګزار کړي شي نه د جنازې لمونځ ورباندې شته نه بل څه ورباندې شته
د مسلمان په دیره کې باندې دفن کی څوک لمون نه کوي. یاد لره مسلمان اوره نن سبا د وخت بل مزید ته شوی ده منځونه څوک نه کوي سحر منځونه خلک تر دې پر بعض علما دا قول هم شته چې یو لمونځ قصدن پر خو د کافر دی یو لمونځ ته خلا 15 او لس او څوک لس ورځې نه کوي څوک میاشت نه کوي. تر دې پر زه خبرې هم چې په زنانو کې د بل مزید زیاده شوی ده زنانو کې چې زنانه په دین باندې خلک لکه روزي نیولږي لیکن دومره فتنې زیاده شوی دومره فتنې چې ته مونږ مسو چې هغه اثر یې زمون کورونو ته نه ورسېدو زنانو ته هم ورسېدل. مشهور مبلغ ډاکټر ذکر ناګ حفظه الله ورعاه چې اوس په الحال پاکستان کې دی الله دې د حفاظت وکړي هغه انټرویو مې اورېدله هغه ویل چې به زمون انټرنیشنل اسلامیک سکول دی چې پاکي عربیت ټول ناول خود لیکيږي انګلیش کې بیا خود لیکيږي او دغه شان دی اسلامي تعلیم خود لیکيږي عالمي مبالغ ته جوړيږي. هغه نشنا خبره یو وکړه اول خبره دا وکړه هغه مونږ چان پړتال کوو چې په کومو ماشومانو کې او طالب العلمانو کې کم ذهین کسوي هغه موږ دین طرف ته او درنګ دغه نه موږ مبلغ جوړو هغه نه موږ داعي جوړو او چې کم هغه ذهن بل حسنه کمزوري وي هغه موږ ډاکټري او درنګ انجینر توب اختر فیلته وبس سبحان الله. زه ډېر حیران شوم چې زموږ معاشره خو ته الټه رواني زموږ معاشره ته برعکس رواني موږ چې کم لیوانای په ګلی کور کې ورانوي مدرسه او چې ذهن بل حسنه خوي انګلیش میډیم. یو خبره ایدا وکړه ډېر نشنه دویمه خبره ایدا وکړه چې موږ مخکې چې ماشوم د موږ سکول لپاره غېدلو دغه باندې تقریبا 12 کاله څه د پاسه موږ لګول خو اوس د کورس موږ زیات کړلو. وای ما د خپل ملګری ویل چې د څه وجه کېدای شي چې د کورس زیات کړلو مخکې 12 کاله وای دنه زیات شولو هغه ورته چې 2012 نه واخله فتنې سم ډېرې شوي دي ځکه د ګمراه کون آلات ډېر شوي دي د ګمراه کوونکي داعیان ډېر شوي دي دعوت کوونکي ډېر شوي دي ګمراه کوونکي ګمراه لارې طرف ته الحاد طرف ته کمونیزم طرف ته بدینۍ طرف ته استشراق طرف ته مختلفې فتنې دي وحدت الادیان طرف ته وغیره. نو دې د وجه نه 2012 نه فتنې زیاتې شوي دي نو د هغې د وجه نه وایي موږ د خپلو ماشومانو ته تعلیم لیول نور زیات کړو چې دا موږ سره ډېر پاتې شي چې اسلام نور زدګي او اسلام باندې کم خلک اعتراضات وغیره کوي چې هغه ښه مضبوط شي په ذهن کې چې څوک ګمراه نه کړي. خبره به دې پورې کولی زموندو چې زموږ په معاشره باندې داسې اثر شوی دی چې نه یې نارینه پرېښودل او نه یې زنانه پرېښودې او نه یې واړه پرېښودل او نه یې غټ پرېښودل او د هر څه چلونه یې ور زده کړل دغه شي دغه موبایل مسلمانانو. نو لمونځ عزتمندو په لمونځ کې بیا عزتمندو یو بهترین عمل په نوافلو کې هغه عزتمندو قیام اللیل دی د تهجد لمونځ دی دا ډېر بهترین عبادت دی. په صحابه کرامو کې تهجد کوونکي دومره ډېر وو یعنې چا به چې تهجد نه کول هغه ته به د عیب په نظر باندې کتل اول خوونه خو چې چا نه به تهجد لمونځ مثال به طور باندې فاده شولو یا به داسې و چې هغه ونه کړل د عیب په نظر به ورته کتل دومره اهتمام به هغوی کول تهجد لمونځ عزتمندو ډېر بهترین لمونځ دی. دا اوس عزتمندو یخني موسم شروع کېږي دغه موسم ته به سلف ډېر خوشحالېدل مخکینی علما به ورته ډېر خوشحالېدل مخکینی صالحین به دغه میاشت د یخنو ته ډېر خوشحالېدل څه خوشحالېدل خله چې په هغه وخت کې ګوګلې موګلې نه وې او درنګې پبجې مبجې نه وې او دا ګیمونه نه وو هغه ځکه خوشحالېدل و شپې اوږدې دي اوږد قیام به پکې ډېر تهجد به وکړم ډېر قرآن کریم تلاوت به وکړم ورځې لنډې دي نفلي روژې به پکې ونیسم سبحان الله او درنګې زیری به یو بل له ورکول ای د صالحینو خلکو ستاسو لپاره یو نعمت یخ نعمت بهترین نعمت روان دی چې هغه د یخنۍ شپې دي په دغه یخنۍ شپو ته به سلف ډېر خوشحالېدل ځکه شپې پکې اوږدې شي ورځې پکې لنډې شي. دې د وجې نه مؤمنانو مسلمانانو ورونو په کار دا دی موږ تاسو له چې دغه عبادت د فرضي ټول نه اول فرض ګوره د فرضي لمونځ سره سره موږ تاسو تهجدو اهتمام وکړو او دا خبره یاد ولره چې کوم انسان تهجد کوي خو جمع لمونځ نه حاضرېږي بغیر د عذر نه په کور کې لمونځ کوي دا انسان په خساره کې دی. فرض مونځ له جمع نه درومي تهجد په کلی کوي فرض مونځ له جمع نه درومي دا انسان په خساره کې دی دا په تاوان کې دی. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم کې د جنتیانو تذکرې کړې دي
چې دا جنتیان جنت ته څله راغلل، دا بندگان جنت ته څله راغلل. یو صفت کې الله دا کړی دی چې دوی به د شپې تهجد کول، دوی به شپې د الله رب العالمین بندگی کوله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اقرب ما يكون رب من العبد في جوف الليل الاخر. بنده چې الله رب العالمین ته په شپه کې ډیر نږدې وي هغه عزتمندو د شپې اخرنۍ حصہ ده. د شپې په اخرنۍ حصہ کې چې انسان راوجد شي او رب العالمین نه څه وغواړي مرادونه، الله رب العالمین هم را نږدې شوی دی او د بنده هم الله ته ډیر نږدې وي. او بل حدیث مبارک دی اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله رب العالمین ته انسان د المنځونو د المنځ په ډانچه کې چې ټول نه زیات په کومه حصہ کې نږدې دی هغه د سجدې حالت دی. د سجدې په حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې دی. رسول الله فرمایي په د سجده کې د الله نه ډیر دعاګانې وغواړو، ډیر دعاګانې د الله نه وغواړو. نو ګوره عزتمندو چې یو انسان د شپې راوچت شي د شپې په اخرنۍ حصہ کې الله د خپل شان اخرني اسمان ته راکوز شوی دی او ته په سجده باندې الله ته پرېوځې نو سم الله ته نږدې شولې، نو د الله نه بیا وغواړه. الله فرمایي هر شپه د اعلان کوي چې څوک شته ګناهګار چې د ګناه نه توبه وباسي زه یې معاف کړم، چا دینی حاجت شته چې زه وغواړي چې زه هغه ویر کړم، چا دنیوي حاجت شته چې زما نه وغواړي چې زه یې ویر کړم. عزتمندو سلفو به مخکینو صالحینو صحابو عزتمندو دنیوي کارونو سره سره الله رب العالمین د ځان رسولی دی، په لمونځونو به یې رسولو، لمونځ به یې وکړو الله ته به متوجه شول، غم به ورباندې راغی لمونځ ته متوجه شول، خوشحالي به ورباندې راغله په سجده به پرېوتل. عزتمندو مسلمان هغوی اورېدل چې اصل کې ویر کوونکی هغه الله رب العالمین دی. موږ خو صرف حرکت کوو را کوو، نور اصل ویر کوونکی الله دی. حسن بصری رحمه الله ته یو سړي وویل چې الله رب العالمین ته به څنګه نږدې شم؟ نو هغه ورته وویل لا اعلم شيئا يتقرب به الى الله افضل من قيام العبد في جوف الليل الى الصلاه. پس توحید نه پس فرایض نه په نفلی عبادتو کې چې انسان الله رب العالمین ته ور باندې ډیر نږدې کیږي هغه قیام الليل تهجد المنده. تهجد ته انسان نشي را باسي نو هغه چې کله د شپې سملی ماسختن منځنه بعد سملی هغه نه مخکې 2 رکعاته وکړه، دن ته قیام الليل کې شمار دي، دن ته 2 رکعاته تهجد دی وکړه. خو ټول نه بهترین ټیم هغه د شپې اخرنۍ حصہ ده. اعتماد مسلمانانو ورونو یو عمل مونږ ذکر کړو، 2 عملونه 2 کارونه چې الله رب العالمین ته مونږ تاسو نږدې شو ور باندې. یو توحید عقیده مضبوطه کا او شرک نه نفرت او توحید باندې کلک او توحید اول او بجانه بیا کلک شي. مونږ توحید بجاندل نه دی ځکه څنګه ور باندې کلک شي، ځکه چې رسید په لاس کې ټینګه به ونه سي کنه. اوس رسید په لاس کې نشته څه کوه کنه، رسې اول ولسا یعنی توحید او بجانا او بیا کلک زور ورکه مضبوط شه. او درنګ چې د رسې کم شلون کې خلق دي کم دي مزیر خلق دي دغه نه د رسې بچ څوک دي دغه شلوي دا توحید د بندنه الله ته رسیدلای د الله رب العالمین نه بندته په دې باندې الله ته رسیږي. او پس توحید نه المنز فرضی المن د اهتمام کول ځان به نخلصوي په صحیح طریقه به المنز کوي چې ماسبهین المن ته په 10 منټه کې وکي کم از کم، مازیګر المن کم از کم شپږ 9 منټه کې ته وکي، مخال المن کم از کم 9 منټه کې وکي.